کمال خان چې یو وطن دوسته افغان و، سلګونه کاله وړاندې په نیمروز ولایت کې ژوند کاوه. هغه د نورو افغانانو په څېر هیله درلوده چې د هلمند سیند مهار او مدیریت شي، څو د نیمروز خړې دښتې لکه جنت ښېرازې کړي او د هېواد اوبه نورو ته وړیا ونه بهیږي او ترڅنګ یې د دې سیمې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب او ترڅنګ یې د ګونګړې نشان ووهئ. کمال خان په داسې حال کې چې نه خلکو باور کوه او نه یې له ده سره مرسته کوله، د خاورې او لرګیو په واسطه د دې ولایت په چاربرجک ولسوالۍ یو بند جوړ کړ چې نسبي اوبه یې مدیریت کړي او د هغه په وسیله شاوخوا ځمکې زرغونې شوې او د سیستان ښکلا یې لا پسې زیاته کړه چې دا بند بیا د هغه په نوم ونومول شو. په اصطلاح د ګوټ تیمور د لښکرکشۍ پر مهال پر دې سیمه برید وکړ. کمال خان یې پر وړاندې راپورته شو چې له بده مرغه په پایله کې د هغه نږدې ملګري شهیدان او یاد بند له منځه لاړ. په دغه جګړه کې یاد بند ویجاړ شو. له هغه وروسته د دې خاورې یو بل خواخوږی سردار محمد داود خان تکل وکړ چې د کمال خان ارمان له سره تازه کړي او پریکړه یې وکړه چې یاد بند به له سره رغوي. خو له دې اقدام سره سم د غوایي یا ثور په اومه چې په داود خان کودتا وشوه، دا ارمان یې له ځان سره ګور ته یوړ. له کلونو ځنډ وروسته د جلال المآب محمد اشرف غني د کلکو هوډ او د انجینر خان محمد تکل په پیاوړي مدیریت او تکل یو ځل بیا د کمال خان بند کار پیل شو چې په دې سره د چارو پیل کېدو سره سم یو شمېر کورنیو او بهرنیو مخالفانو ټکان وخوړ، ځکه دوی د کمال خان بند په ارزښت پوهیږي او درک کړې ده چې د کمال خان بند رغول د دې هېواد پر ځان بساینې څومره ګټوره پروژه ده. همدې ارزښت ته کتو د هېواد جمهور رئیس محمد اشرف غني لخوا د دې بند رغنیزې چارې له اوږد ځنډ وروسته د درېیم ځل لپاره پیل شوې، خو له نږدې مودې وروسته یې د یو شمېر حقوقي ستونزو له امله چارې له ځنډ او خنډ سره مخ شوې. خو کله چې انجینر خان محمد تکل د اوبو او انرژي وزارت چارې وسپارل شوې، د کجکي، شورابک، مچلغو، دهنودري، دهله پاشدان، شاوروس، شاتوت، منوګي او داسې نورې ورته پروژې په ګډون یې د کمال خان بند چارې له سره پیل کړې. اما د کمال خان بند پروژه یې د کارونو په لومړیتوب کې ونیوه. نوموړي هر کله دا یادونه کوي چې کمال خان د افغانانو ملي شتمنۍ او غرور دی. دا د سردار کمال خان او سردار داود خان لوی ارمانو. د دغه خوب رښتیا کول زموږ د ټولو ګډ مسؤلیت دی. کمال خان بند چې د هېواد نیمروز ولایت په چهاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري، د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې یو له سترو پروژو څخه ده چې د اوبو مدیریت، برېښنا تولید، د کرنیزو ځمکو خړوبولو، د سیلابونو مهار او خلکو ته د کارموندنې په موخه جوړیږي. د کمال خان بند له بشپړېدو سره سم به دغه بند 55 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کوي او 440,000 هکټاره کرنیزه ځمکه به خړوبه کړي او د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت به ولري. د دې خاورې مین کمال خان چې د وطن په لار کې شهید شو، د سیمې خلکو د کمال خان بند خواته خاورو ته وسپاره. خو کله چې د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې انجینرانو لخوا د کمال خان بند سروې او ډیزاین ترتیب شول، د کمال خان قبر د بند د کاسې په سیمه کې راغی. دا چې د اوبو ذخیره کولو وروسته دغه سیمه ډنډېده، نو انجینرانو اړینه وبلله چې له ویجاړېدو وړاندې هدیره باید بل ځای ته ولېږدول شي، ځکه د هېواد سپاهي کمال خان او نورو هېوادوالو قبرونه زموږ لپاره د عبرت او وطن دوستۍ یادګارونه دي. هماغه و چې د بند چارو بشپړېدو سره سم د جمهور رئیس په هدایت او د سیمې علماو او مشرانو په لارښوونه پریکړه وشوه چې د کمال خان قبر او د موجوده هدیره باید د خپل ځای څخه بل ځای ته ولېږدول شي. د یو ګډ کاري ټیم په جوړېدو سره د نیمروز ولایت د ملي شخصیت او د کمال خان د بند بنسټ ایښودونکی کمال خان مقبره او د نورو هېوادوالو هدیره د کمال خان د اتم پشت لمسي ترڅنګ د نیمروز ولایت مقام، ولایتي شورا استازیو، چهاربرجک ولسوالۍ علماو، قومي مشرانو، د مدني ټولنو او ځوانانو له چهاربرجک ولسوالۍ څخه د ولایت مرکز ته ولېږدول شوه چې ډېر ژر به د کمال خان د قبر چارې پیل او په مرمرینو کاڼو ښکلې او ودانه شي.